سلامونه نیکې له تاسو ټولو د ارمان ټي وي ډېر درنو لیدونکو او اورېدونکو ته وړاندې کوم. د نړۍ په هر ګوټ کې چې هسئ خدای دې وکړي راته روغ جوړ او د صحت په جامو کې پټ اوسېږئ. خوښ یم چې زه ارمان یوسفزی یو ځل بیا ستاسې درانه چوپړ کې حاضر یم. پوهېږئ زه نن غواړم تاسو ته د کار باره کې معلومات درکړم. هر هغه څه چې زما تجربه ده او زه دلته د یو د هغه مهاجرینو نه یم چې په ډېر کم وخت کې مې په ډېرو ښه ځایونو کې کار وکړلو او بیا وروسته چې د یو ایالت نه بل ایالت ته تللم نو خپل کار به مې بیا پرېښوستلو. ځکه زه مخکې په یو ایالت کې وم، اوس راغلی یم هامبورګ ته. دا چې هامبورګ تاسو ټول پېژنئ د مهاجرینو د ټولو نه غټ ښار په اروپا کې یا په جرمني کې همدغه هامبورګ ښار دی. ځکه د ټولو ښارونو څخه افغانان کوشش کوي چې هامبورګ ته راشي. څنګه وشو کولی ما ځان ته په داسې ښه ځایونو کې کار پیدا کړم یا ښه کاري فرصتونو څخه ګټه واخلم؟ زه هغه طریقې او هغه اصول تاسو سره شریکوم چې ما وشو کولی ځان ته په یو ورځ کې په یو وړوکي ښار کې، تاسو په خدای باور وکړئ چې برېمنافن ورته وایي چې ډېر یو وړوکی ښار دی. خلک ځوانانو کوشش کولو، پیغلو کوشش کولو خوښه ایالتونو ته لاړ شي کار دپاره تر څو ځان ته کار پیدا کړي. ځکه په هغه وړوکي ښار کې دې د فکر کولو چې کاري فرصتونه کم دي یا نشته دی، خو برعکس هلته کار ډېر زیات و. ځکه ښار چې ښار و او جرمني ته ډېری مال د هماغې وړوکي ښار د بندرونو څخه را انتقال کېدلو. نو ګورئ، لومړی خبره خو زه تاسو ته دا کوم، هر کله چې غواړئ ځان ته کار پیدا کړئ شرمېږئ به نه. کوشش وکړئ دکان په دکان راړ شئ، مغازې په مغازې راړ شئ، هلته پوښتنه وکړئ، ورته ووایئ کارمندم په کار دی. په ډېر مؤدبانه لهجې سره کوشش وکړئ چې ورته ووایئ چې آیا ستاسو کارمند ته ضرورت شته دی؟ که کارمند ته هم ضرورت وي زه کار غواړم ولټوم. بله خبره زه تاسو ته دا کومه چې کله چې د کار پیدا کولو پسې ځئ خپل ښه لباس واغوندئ. ګورئ بعضې کالیګان شاید تاسو هم دا تجربه ولرئ یا ته نه، زه داسې یم، بعضې کالیګان خلکو ته خوند ورکوي. خپله چې واغوندئ فکر کوئ چې والا زه پکې ښه ښکارم او ځان پکې راحته احساسوئ. بعضې کالیګان دي چې سړی پکې ځان راحته نه احساسوي. هماغه جوړه کالي مه واغوندئ په کومه جوړه کالو کې چې تاسو فکر کوئ چې زه پکې ښه ښکارم. او ګیره سر وضع ډېره مهمه ده. ګورئ تاسو که دلته ځئ په یو مغازې کې یا په یو دکان کې یا په یو شرکت کې کار کوئ، اولینی شی چې هغه ستاسو نوټ کوئ ستاسو د خبرو طریقه ده او ستاسو قواره ده. ګوره دغه دوه شیان ډېر زیات مهم دي. خبرې کې کوشش وکړئ د ادبي الفاظو څخه ډېره زیاته استفاده وکړئ. کالي هغه کالي واغوندئ چې د ټولو نه ښه کالي تاسو ته ښکاري. ګورئ ډېری وخت افغانان زه ګورم هغه د چې غواړي کار پیدا کړي راړ شي یو شرکت ته، شرکت سره خبره وکړي چې ما ته کار پیدا کړه، شرکت ورته کار پیدا کړي، فکر وکړه شرکت هغه کمپنۍ سره په 12 یورو خبره وکړه، دې نفر ته ورکوي 9 یورو، پاتې 3 یورو چې دي هغه شرکت خپل جیب کې اچوي او دا قرارداد د 6 میاشتو دپاره دی. په هر ساعت کې تا نه 3 یورو هغه شرکت ګرځوي. که فکر وکړه تا ته په 12 یورو قرارداد کړی، 9 یورو تا ته رالیږي او 3 یورو هغه په ساعت په سر ځان ته حسابوي. نو هغه د میاشت په اخر کې چې هغه پیسې را جمع کړي بیا تقریبا 600 روپۍ هغه شرکت ته تلي او تقریبا 900 روپۍ تا ته راغلي. ګورئ منډې به موږ تاسو والي، موږ تاسو ټول د غریبۍ په وجه باندې راغلي وو، د 200 مشکلاتو په وجه باندې راغلي وو. هلته موږ تاسو په افغانستان کې، په ایران کې، په پاکستان کې خپل فامیل را په غاړه دی، د ډېرو فامیلونه په لاره کې دي، په یونان کې دي، هغه مجبوره دي چې کار وکړي ورته پیسې ولیږي. نو که کار موږ تاسو وکړو، خولۍ پې موږ تاسو توی کړو او پیسې یو څوک چې د کمپیوټر شاته ناست دی هغه جیب کې واچوي، نو دا خو ډېره غلطه خبره ده. ګورئ زما پیشنهاد تاسو لپاره دا دی چې مه ځئ شرکتونو ته. شرکت څه شی کوي؟ شرکت تا ګودام ته لیږي، هغه ځای ته تا لیږي کوم ځای کې چې هغه خلک کار نه کوي، عام جرمنیان کار نه کوي، عام اروپایان هلته کار نه کوي، تا ډېر خراب کاري ماحول ته داخلوي. د دې په ځای چې شرکت ته راشئ، ګوره زما ټپس تاسو ته دا دی، طریقه زما تاسو ته دا دی، پیشنهاد زما تاسو ته دا دی، خپل سر وضع جوړه کړئ، یو جوړه ښه کالي واغوندئ او لاړ شئ دکان په دکان باندې وګرځېږئ، ورته ووایئ کارمند ته هم ضرورت شته دی. ګوره یو دکان به تاسو رد کړي، 2 دکانه به تاسو رد کړي، 3 دکانه به تاسو رد کړي، 10 دکانه به تاسو رد کړي، 20 دکانونه به تاسو رد کړي، 15 دکانونه تاسو ته حتما ستاسو نمبر الی، تاسو وایئ چې یا مې په کار یا درته زنګ وهم او یا یو څو ورځې بعد راشه بیا پوښتنه وکړه. که کار هم ځان ته پیدا کړلو، بله مهمه خبره دا ده چې موږ تاسو ډېری وخت مهاجر ګورو چې هغې د دې خبرې ته فکر نه کوي، د قرارداد په وخت کې معامله ده. ګورئ هر هغه شی چې تاسو سره په قرارداد کې ولیکلو ټول عمر چې ته په هغه شرکت کې کار کوې یا په هغه کمپنۍ سره کار کوې د هماغې په مطابق تا سره معامله کوي. ګورئ اوله نه ورته خپل د رخصتۍ ورځې معلومې کړئ. ګوره دا ډېره مهمه خبره ده. ورته ووایه چې د کال په دغې ورځو کې په اروپا کې قانون دا دی چې کال 12 میاشتې دی، 11 میاشتې به ته کار کوې، 1 میاشت به ته رخصت یې.
15 ورځې به د اول شپږو میاشتو کې یالې 15 ورځې به بیا اخره شپږو میاشتو کې یالې. ګوره ورته به ویې چې زما رخصت په دغه شکل باندې پکار دی، فلانکي میاشت کې مې د فلانکي تاریخ نه بسانکي تاریخ پورې پکار دی. او بله خبره دا ده چې زما رخصت پیسې به ماته راکې. دلته ډیری وخت زه افغانان ګورم یا تور کار کوي یا سپین کار کوي، کله چې رخصت ولري یا اولاد ولري د هغې پیسې دغه کمپنۍ ورته نه ورکوي. ولې راته نه راکوي؟ دا خو د جرمني قانون دی چې زه یو میاشت رخصت لرم، نو چې د قانون مطابق را سره معامله کې نو زما د یو میاشت پیسې باید ماته راکړي. چا رقم کېږي دې خبرې ته ډېر زیات متوجه اوسئ. بله خبره دا ده چې ګوره که تاسو په ګاسترونومي کې کار کوئ یا په آیس کافې کې یا په کوم رستورانټ کې کار کوئ، د ټپ مسله ده یا هغه ترینګلټ مسله ده چې جرمني ورته ترینګلټ وایي، د هغې مسله ده چې کله تاسو ته ورته ووایي چې کومې پیسې چې ماته مشتریان راکوي چې هغه ستا شي، ستا د ستا د کار په بدل کې درکوي، هغه زما دي. ګوره ډېری وخت په دوکانونو کې مسله داسې ده چې ټول ترینګلټ را جمع کېږي یا ټپس را جمع کېږي، یو ځای د میاشت په اخر کې یا د ورځې په اخر کې تقسیمیږي. په دې برخه کې خپل ډېر زیات دقت وکړئ او خپل د پیسو اندازه اوله نه ورسره معلومه کړئ. ګوره زه خپله په آیس کافې کې کار کوم، زما د پیسو اندازه معلومه ده چې ماته به که خدای وکړي ټپ راشي، خدای وکړي ترینګلټ راشي، کرای نه شي ماته لپاره مجبوره ده چې هغه پیسې زما ماته راکړي. خو یو میاشت ماته کمې راغلې، یو میاشت هغه زما ماته ترینګل ډېر راغلی دی خو هغې ماته هغه کمې پیسې راکړي، یو میاشت بیخي نه دي راغلي خو مجبوره دی ماته ما پیسې راکړي. ما ورسره معلومه پیسو خبره کړې ده چې دغومره پیسې زه درنه غواړم، خدای دې وکړي د دې نه ډېرې راشي، خدای دې وکړي د دې نه کمې راشي. ډېرې راشي ستا، کمې راشي زه پکې کار نه لرم، ماته باید خپلې پیسې راکړي. ګوره دغه خبرې دي چې تاسو ورسره باید په نظر کې وساتئ. اوله نه ورسره خپل د کار وخت ورسره معلوم کړئ چې د کوم وخت نه کوی شئ کار وکړئ. شاید ځکه ډېری هېوادوال زموږ درس وایي، درس سره کار کوي، نو خپل د وخت ورسره معلوم کړئ، خپل د رخصتۍ باره کې ورسره خبرې وکړئ، خپل د میاشتې د پیسو باره کې ورسره خبرې وکړئ چې څومره ستاسو ته درکوي، خپل د کوم چې د کرانکن کاسه ده یا ستاسو د صحت بیمه ده هغې ته څومره پیسې ورکوئ. دغه ټولې خبرې چې تاسو په نظر کې وساتئ، ډېر یو ښه کاري ماحول ځان ته پیدا کوی شئ. تاسو په خدای باور کوئ، زه په آیس کافې کې کار کوم، ډېر ښه کاري ماحول لرم ځکه چې ما ورسره اول نه خپل شرایط خلاص کړي دي. اول نه ګوره زموږ ستاسو کې یو متل دی چې وایي جنګ یې پټي سر یې پټي. نو راځئ چې جنګ وکړو، اما د شروع نه وکړو، بیا چې سبا ځان ته ځې بل ځای کې کار پیدا کړې، دلته مې خپل وخت ضایع کړی، پیسې درته نه درکوي، او بل ځای کې هم ځان ته غواړې کار پیدا کړي او تر څو کار پسې ګرځې او کار سره بلدېږي او خلکو سره بلدېږي، ډېر زیات وخت نیسي. وخت هم نه نیسمه. دغه زما هغه پیشنهادات دي من حیث تاسو د یو پښتون ورور چې غواړم خپل تجربې تاسو سره شریکې کړم، نو خدای دې وکړي په نظر کې وساتئ، خدای دې وکړي کامیابه اوسئ. ډېره زیاته مننه کوم ستاسو د ټول درنو لیدونکو څخه. نو که تر دې دمه پورې زما ویډیو تاسو ته مفیده تمامه شوي، د مهربانۍ د مخې زما یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ، او که ویډیو م خوښه شوي یو لایک ورته ورکړئ. دې سره زما کې مثبت انرژي زیاتیږي او زه به تاسو ته نورې ډېرې ښې ښې ویډیوګانې جوړې کړم. کورم ودان تر بلې ویډیو چې بیا ستاسو درانه خدمت کې حاضرېږم. تاسو ټول په لوی بخښونکي خدای سپارم. هر چیرې چې یاستئ ښاد او بریالي اوسېږئ. د خدای په امان.